سلامونه احترامات نیک هیلې قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. پروژې مدیریت باندې بحث کوم. راتلونکي ویډیوګانې به نور معلومات هم موږ کوو، خو اوس لنډ غږیږو د پروژې مراحلو باندې یا د پروژې د مدیریت مراحل کوم یو دي. د هرې پروژې د بریالیتوب په سر کې د هغه پروژې مدیر طلایي رول لري یا لوبوي. نو په همدې خاطر هر مدیر ته پکار ده څو د بریالي مدیریت په خاطر د مدیریت په اصولو ځان پوه کړي او د لا بریالیتوب لپاره لازمه ده تر څو د بریالي مدیریت په خاطر د هغه په مراحلو هم ځان پوه کړي. یعنې د کم او مراحل چې د بریالي مدیریت لپاره پکار دي هغه مراحل باید وپېژني او د دې ترڅنګ د مدیریت لپاره کوم اصول دي هغه باید وپېژني چې که چېرته غواړي چې شی وکړي پروژه بریا ته ورسوي یا د بریا تر پولو ورسوي نو هغه باید په دې اصولو باندې څنګه پوه اوسي. نو د پروژې د مدیریت مراحل چې دي د PMI انسټیټیوټ لخوا چې پی معنا پراجیکټ منیجمنټ انسټیټیوټ دوی لخوا په 1989 میلادي کال کې چې شو کو د انسټیټیوټ په کار باندې پیل وکړ. PMI انسټیټیوټ چې دا یا پراجیکټ منیجمنټ انسټیټیوټ ورته ویل کیږي. دوی چې کله فعالیت شروع کړ یا کار پیل کړ هغه په 1989 میلادي کال کې و چې دوی یو اتیا کسیز ټیم تشکیل کړ. دغه ټیم تشکیل کړ چې تر څو پورې د پروژې د مدیریت لپاره ستاندرونه وضع کړي او وړیا ټریننګونه ورکړي او د دې ترڅنګ چې وکړي د پروژې د مدیریت هغه کم مراحل چې دي یا کم اصول چې دي هغه څنګه کې تطبیق کړي یا یې وړاندې کړي. چې دوی بیا د ټریننګونو کې یا په د پروژې د مدیریت لپاره ستاندرونه چې وضع کوي دوی یو سند هم لري، خپل سند ورکوي چې هغه د PMP په نامه یادېږي. PMP په نامه یادېږي. P معنا پراجیکټ، M معنا منیجمنټ، P معنا پروفیشنل. یعنې د مدیریت په باره کې یو مسلکي سند دوی ورکوي چې د نړیوال اعتبار هم لري دا سند چې څوک یې ترلاسه کوي یا اخلي. د دې ترڅنګ دوی یو کتاب هم وړاندې کړ چې د PMBOK دې کتاب چې پراجیکټ منیجمنټ بوک اف نالج په نامه یادېږي. دا کتاب یې هم څنګه کړ دوی وړاندې کړ او دې کې د پروژې د مدیریت په اړه لیکنې کړي یا وړاندوینې کړي دي چې پروژې مدیریت څنګه بریالیتوب سره پای ته رسیږي. خو د PMA چې لومړي ځل لپاره د پروژې د مدیریت لپاره اصول وضع کړل یا اصول وړاندې کړل هغه 15 اصول دي یا 15 مراحل دي. څو مراحل وړاندې کړل؟ 15 مراحل وړاندې کړل. لومړي ځل لپاره چې PMI انسټیټیوټس مراحل وړاندې کړل لومړی چې دا کنسپشن اینډ انینیشن چې دې ته ویل کېږي درک یا شروع د پروژې شروع. نو د درک یا شروع ده. دوم چې دوه مرحله چې ده هغه پلانینګ ده. پلانینګ مرحله چې ده یعنی پلان جوړونه ده. دوهمه مرحله د پلان جوړونه باندې خبرې کړې دي چې پلان جوړونه څه ته وایي یو په دې ټولو باندې راتلونکي غږیږو. دریمه مرحله چې وړاندې کړه هغه ایکسکیوشن ده. ایکسکیوشن یا چې ویل کېږي اجرا کول یا عمل کرده اجرا کولو برخه ده یا مرحله ده. څلورمه مرحله چې ده هغه مانیټورینګ ده. مانیټورینګ ده. او پنځمه مرحله چې ده هغه بیا پراجیکټ کلوز ده. پراجیکټ کلوز چې وروستۍ مرحله یا پنځمه مرحله ده چې دې کې پروژه څنګه کېږي ختمیږي یا د پروژې ختم ده یا پای ده. نو دا و د پروژې 15 مراحل چې د PMI انسټیټیوټ یا د پراجیکټ منیجمنټ انسټیټیوټ لخوا وړاندې شوي وو. هغه کنسپشن اینډ انینیشن او د دې ترڅنګ چې دا درک یا شروع په معنا ده او بلې پلانینګ ده د پلان جوړونه ده، بلې ایکسیکیوشن ده اجرا کول دي او مانیټورینګ ده او پراجیکټ کلوز ده.
او نو راتلونکي کې به بله ویډیو کې موږ په پراجیکټ منیجمنټ څه شی ده په دې باندې بحث وکړو همداسې نور موضوعات هم څېړو هیله ده چې یو څه ترې زده کړئ او په روزمره ژوند کې هم په درد وخورئ تر بیا ښې چارې الله مو مل شه